کرنه او مالداري. په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هر یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وئ. قدرمن اوریدونکو د کرنې او مالدارۍ خپرونې واره رسېدلی. د نن خپرونه مو بیا هم د مالدارۍ برخې ته ځانګړې کړې ده. قدرمنو، د میدان وردګو ولایت تر 80% خلک په مالدارۍ او بزګرۍ باندې بوخت دي. په قلني ډول یې ډیری عواید هم د همدې برخې نه پوره کیږي. په تیرو خپرونو کې مو د مالونو او کورنیو حیواناتو په روزنه او همدارنګه د هغوی په ځینو ناروغیو له وترنرو ډاکټرانو او د همدې برخې له متخصصینو سره غږېدلي یو. د نن ورځې خپرونه مو هم د مالدارۍ برخې ته ځانګړې کړې ده چې څه ډول کولی شو له خپلو حیواناتو ډېرې شیدې ترلاسه کړو او همدارنګه په میدان وردګو ولایت کې په ورځني ډول څومره شیدې تولیدیږي او په دغه ولایت کې د لبنیاتو پلورونکي او فارم لرونکي له کومو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه ځانګړې مرکې هم لرو او همدارنګه معلوماتي کڅوړې هم لرو. قدرمنو، د غاوو د شیدو د ډیروالي لپاره ځینې مهم او اړین ټکي دا چې زموږ غاوې او یا هم نور حیوانات په کافي اندازه شیدې وکړي، څه ډول کولی شو له دوی نه زیات حاصل ترلاسه کړو او کوم هغه لارې دي چې د هغې په واسطه زموږ حاصلات ډیریدلی شي او موږ په لوړه کچه ګټه ترې ترلاسه کولی شو. په همدې اړه مو یوه معلوماتي مواد راټول کړي دي او له تاسو سره یې شریکوو. لومړی د ښه کیفیت خوراک. غواوو ته باید تل متوازن او مغذي خوراک ورکړل شي، لکه پروټین، ویټامین، منرالونه او انرژي لرونکي خواړه. دغه خواړه کولی شي د غواوو د شیدو په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي، ځکه که موږ زموږ حیوانات ښه خواړه ترلاسه کړي او ښه خوراک وکړي نو د هغوی په شیدو هم مثبت اغیزه لري. که چیرته موږ خپلو حیواناتو ته پروټین لرونکي او ملټي ویټامین لرونکي خواړه ورکړو نو زموږ د حیواناتو شیدې به هم پر همغه اندازه زیاتیږي. پاکې او تازه اوبه. غاوو ته پاکې او تازه اوبه برابرول ډیر مهم دي. څومره چې غوا په زیاته اندازه اوبه وڅښي هماغومره یې په شیدو کې هم زیاتوالی راځي. روغتیا پالنه. د غاو منظم واکسین کول او د ناروغۍ مخنیوی کول د شیدو د ښه تولید لپاره مهم دي. قدرمن اوریدونکو، موږ په تیرو خپرونو کې د تبک او همدارنګه د لمپسکن یا د پوستکي ناروغۍ په اړه خپرونې چمتو کړې وې. په هغه خپرونو کې هغه متخصصینو او وترنر ډاکټرانو په دې اړه په بشپړ ډول معلومات ورکړي وو چې څه ډول کولی شو موږ د دغه ناروغۍ مخنیوی وکړو، ځکه دغه هغه ناروغۍ دي چې کولی شي د حیواناتو د نورو برخو ته د زیانونو ترڅنګ د شیدو په برخه کې هم په بشپړ ډول کموالی راولي. نو دغه برخې ته یې پاملرنه زیاته اړینه ده. مناسب ځای او چاپیریال. غاوو ته پاک، مناسب او راحت ځای برابر کړئ. هوا مناسبه چې نه ګرمه او نه ډیر یخ چاپیریال وي د غاوو پر تولید مستقیمه اغیزه لري. ده ډیر ګرم نه او یو څه نورمال چاپیریال چې دی د غاوو په تولید کې مثبت رول لري. د شیدو منظم اخیستلو وخت. که موږ د شیدو یا هم د غاوو څخه د شیدو د راخیستلو یا په عامیانه لهجه د لوشلو وخت منظم وي نو دا د غاوو د شیدو په زیاتوالي کې مهم رول لري. که موږ د ورځې په مختلفو ټایمونو کې دوی ته هغه ځانګړی وخت وټاکو چې موږ د ورځې په جریان کې په دغه ټایمونو ورنه استفاده کولی شو، شیدې ترې اخیستلی شو، نو دا د شیدو په زیاتوالي کې مهم رول لري. د غاوو سره نرمه رویه کول د دوی په تولید کې زیاتوالی راولي. سخته لهجه کول او همدارنګه سختی کول له حیواناتو سره هغوی د انسانانو په څیر زړه توري کوي. د فشار کمول. غاوې باید له فشار څخه لرې وساتل شي. له شور مشور څخه د غاوو لرې ساتل هغه آرامه ساتي چې د شیدو په تولید کې مرسته کوي.
د ځانګړو بوټو او درملو کارول د حیواناتو د شیدو په زیاتوالي کې مهم رول لري، لکه رشقه او مالګه. دا کولی شي د حیواناتو د شیدو په زیاتوالي کې مهم رول ولري. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د میدان وردګو ملي راډیو څخه د کرنې او مالدارۍ خپرونې ته غوږ یاست او زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده څه ډول کولی شو حیواناتو څخه زیات حاصلات یا هم شیدې ترلاسه کړو. اوس هم راځو په همدې اړه مو د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې له یو تن ډاکټر سره غږېدلي یو، په ګډه یې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم ده فرهاد هاشمي ده. زه له کابل پوهنتون نه فارغ شوی یم. 15 کلن پوهنتون مې ویلی ده او اوس راغلی یم دلته میدان ښار کې خپله دغه کلینیک مې وس کړی ده دلته او خلکو ته خدمت کوم. ډېره زیاته مننه. هاشمي صاحب، که دا راته ووایي چې د میدان وردګ ولایت ډېری اوسېدونکي په مالدارۍ باندې بوخت دي او د دې یوازینۍ عایداتي سرچینه هم شیدې دي، چې د شیدو نه دی بیا بېلابېل لبنیات ترې ترلاسه کوي، مثلا چکه ده، مستې دي، همدا ډول دي. کوم خوراکونه د دوی لپاره ډېر ګټور دي چې دوی وکولی شي په همدې ژمي کې هم هغه د خپلو د شیدو سطحه یا لیول هغه په لوړه اندازه کې وساتي، چې شیدې په لوړه اندازه شیدې ترې ترلاسه کړي؟ غواړئ چې ډېرې شیدې د حیواناتو نه ترلاسه کړئ. اوس خو ژمی هم ده، واښه په ډېره اندازه نشته، باید له دغه کنجاړو، له پروټینو، له مالټي ویټامینو، له دغه شیانو نه باید ډېر استفاده وسي. له کلسیمو پوډرې دي، پوه شولې، باید له دغو نه باید استفاده وسي په ژمي کې. دا ډېر ګټور دي حیواناتو ته. د حیواناتو د تغذیې لپاره، د دوی د ښې روزنې لپاره د شیدو ترڅنګ که دوی وکولی شي چې دوی ضعیفه نه شي، دوی په ښه شکل وروزل شي، هم ورته دغه ډول غذاوې ګټورې دي. که نه زموږ ډېری مالداران په ژمي کې له سپینو غوښو نه استفاده کوي چې یوازې د مالونه په نس ماړه ساتي، ډېر څه نه لري د مالونو د تغذیې لپاره. تاسو دوی ته توصیه څه ده؟ د ده په ترڅنګ مثلا باید له پاکو اوبو نه باید استفاده وکړي، چې غواړي مثلا د شیدې د پاکې، منظمې او ښه ډېرې په اندازه مثلا ترلاسه شي مالدارانو ته. باید له همدغه مالټي ویټامینو، پروټینو نه، له دغو نه باید ډېر استفاده وکړي او دغه چاپېریال یې چار اطراف یې باید ډېر پاک منظم وي، هوا یې باید منظم وي د داخل. د شیدو په ډیروالي کې مهم رول څه شی لري؟ د شیدې په ډیروالو کې اوبه دي، باید په ډېره اندازه باندې باید اوبه وڅښي او سمه منظمه تغذیه ده، چې مثلا کوم غذاګانې کې مثلا چې پروټینونه دي پکې، ویټامینونه دي پکې، باید له هغو نه باید استفاده وکړي. ډېری وخت تاسو ته مالداران رسي دلته د تاسو نه د غواوو د شیدو د زیاتوالي په برخه کې غوښتنه کوي د موادو، تاسو ورته څه شی ورکوئ؟ مونږ ورته همدغه پوډرې، کلسیم یې دغه شیان ورته ورکوو د شیدو د زیاتوالي لپاره، چې دا خپله ترڅنګ ویټامینونه مکمل په سم اندازه لري، منرالونه لري، مواد معدني لري. دا مکمل دغه شیان دي چې ګټور دي حیواناتو ته. د تاسو د نظره په میدان وردګ ولایت کې مالداري په کومه کچه کې ده؟ څه ډول ده؟ میدان وردګو کې مالداري په سمه اندازه ده، یعنې زیاته ده، او د نورو په کچه چې نورو مثلا چې زه کابل کې وم په هغه اندازه نه وه لکه دلته چې ده، او دلته زیاته ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت یې راکړ. خیر چې له تا نه هم مننه چې دلته راغلی او موږ سره دې مرکه وکړو. ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب فرهاد هاشمي و چې د غاوو د شیدو او همدارنګه د نورو حیواناتو د شیدو د زیاتوالي په اړه تاسو سره مهم مطالب شریک کړل. ډېره زیاته مننه کوو له محترم ډاکټر صاحب څخه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په دې برخه کې ځو یوې لنډې دمې ته، له دمې وروسته بیرته راګرځو. کرنه او مالداري.
په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هره یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM. بیا هم ښه راغلاست قدرمن اورېدونکو. د کرنې او مالدارۍ خپرونه د میدان وردګو ملي راډیو څخه په 88.9 FM څپو باندې اورئ. او زموږ د نن ورځ د خپرونې موضوع د حیواناتو د شیدو زیاتولو لارې چارې. اوس هم راځو د خپرونې بلې برخې ته. دغه برخه کې قدرمن اورېدونکو له مالدارانو سره غږېدلي یو او همدارنګه د مالدارانو د لبنیاتو د پروسس په اړه کومې غوښتنې لري په دې اړه له دوی سره غږېدلي یو. ورځو په ګډه یې اورو. نوم یې محمد یاسین ده. زما خپله کاروبار د لبنیات کاروبار ده او کاروبار هم انشاءالله اوس ښه کاروبار ده. 300-400 کیلو پروشات لرو او د موږ مسؤلین دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه سولر او سولري یخچالونه بټریګان دغه شی موږ ته راکړي، ځکه چې په اوړي کې موږ ته دغه شی زر تر زره خرابېږي. موږ وکولی شو چې دغه موږ په سمه توګه سره وساتو. موږ خو همدا غوښتنه وه چې موږ کاروبار پیشرفت وکړي، خپل ولایت هم پیشرفت وکړي او د لبنیاتو کاروبار هم ښه پیشرفت وکړي. مسؤلین هم همدا غوښتنه ده او چې نورو ولایتونو ته هم شاید تولید کړو. دغه مستي د 300 کیلو یا 250 کیلو هغه خو روزمره تر کاره پورې برخې او شیدې هم همداسې کاروبار ده. همدغه نه خرڅېږي، شاوخوا نو کم زیات سره خرڅېږي. السلام علیکم. زه خوانی یم، د میدان ښار اوسیدونکی یم. دلته د لبنیاتو سیستم موږ جوړ کړی ده، خو له دولت او له هغه نه خواهشات دا ده چې موږ سره همکاري دا وکړي چې د قراردادونه موږ سره وکړي او چې موږ هغه وکړو، له خلکو نه شی واخلو او هغه یې کړو، خلکو ته په اسانتیا ښه شی ورکړو. او بل له دولت هم دا قرار هغه د تقاضا ده چې دا د پوډري شیانو مخنیوی وکړي، ځکه چې په دې کې اصلي شی ورک دي. دلته چې کس راځي اول د پوډري شی پوښتنه کوي، پوډري ده که نه، هغه بیخي خوړلی نه وي. خو مګر همدا ده چې دولت چې مخنیوی ونه کړي موږ یې نه شو کوی. اوس مثلا دلته په 1.5 روپۍ مستي پخشېږي، خو موږ یې نه شو کوی ځکه چې موږ تر 1.5 شیدې اخلو. بیا دا خو بیا کمبود ته رارسېږي، بیا دا پخول غواړي، مثلا کرایه غواړي، مالیات غواړي که نه. مثلا نور چې دغه تقاضا د موږ ده چې له دولته چې دا پوډري شیان هغه مخنیوی وکړي، د موږ اصلي مواد هغه ته فروش ته ورسېږي. بازار اوس همدغه بازار ده چې اصلي شی ورک دي، پوډري پکې ډېر دي. چې هر چېرته ځې دوکاندار ده اوس راځي وایي ما ته چې کلکې مستې چې هر شي راکړه. دا تقاضا دا نه ده چې نه چې اصلي شی راکړه، که هغې مشکل نشته، خو خلک دلته پوډري تقاضا ډېر لري او دولت هم موږ هغه دولت نه دا خواهشات لرو چې دغه مخنیوی وکړي چې د موږ فارمونه هم ښه په مخ ته لاړ شي او د موږ د ګوداران هم ښه په مخ ته لاړ شي. خو اوس دې ځای ټوپ په ټاپه پاتې ده، د خلکو واچاکي هم اوس په ټاپه پاتې کېږي، د خلکو مستي هم اوس په ټاپه پاتې کېږي. نو دغه زموږ له دولته دغه تقاضا ده چې موږ سره همکاري وکړو. مننه، خیر اوسئ. محمد حکیم یم، د میدان وردګ ولایت مرکز د چرکی د سیمې اوسیدونکی یم. ماشاءالله د میدان وردګ ولایت کې اوس لبنیات ښه دی، ځکه چې د میدان وردګ ولایت ټول اوسیدونکي زیاتره اوسیدونکي مالداران دي او مالداري لري خپله. بیرته په خپلو کورونو کې هم دي او بیرته د ولایت کې هم ځینې د لبنیاتو تولید شرکتونه او پروسس شرکتونه اوس په جوړېدو دي، انشاءالله په پرمختګ کې دي. د مالدار په حیث هم له دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته د لبنیاتو د فروش په خاطر باندې زمینه مساعده کړي. موږ دلته لبنیات تولید کوو، نو د فروش او د بازاریابۍ په خاطر
باندې موږ ته زمینه مساعده کړي. خامخا د مشکلات شته. اوس په لاره کې مشکلات کېږي، بعضې وخت موټر خرابېږي، لارې خرابې دي، لاره کې رابندیانې کېږي، موټر چې منتظر سي نو خامخا لبنیات په موټر کې خرابېږي. نو موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د یخچالي موټر او د داسې ترانسپورت زمینه مساعده کړي چې موږ د لبنیات پکې انتقال کوو نورو ولایتو ته، کابل ته یا نورو ځایو ته چې پکې خرابه نه شي. په دوه اړه غوښتنه دا ده چې موږ ته یو د لبنیاتو د پروسس لپاره یو فابریکه جوړه کړي تر څو موږ د خپل لبنیات چې کوم دلته تولیدوو د خپل ولایت کې دا راټول سي، په همدې ولایت کې راته پروسس شي، بیرته هم دې ولایت هم نورو ولایتو ته توزیع ولري تر څو د دې ولایت اقتصاد په پښو ودرېږي. په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایه‌دارانو نه مو هم دا غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو، شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدوو دا دلته راته پروسس کړي او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته. په همدې اړه د میدان وردګ ولایت د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د حیواني روغتیا امیر محمد الله شهیدزی وایي په میدان وردګ ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د فارمونو په رغولو کې 10% زیاتوالی راغلی او زیاتوي چې په ورځني ډول کابل ته په زرګونه کیلو شیدې انتقالیږي. منګه پروسس تاسو ویلې پروسس د لبنیاتو بخش کې منګه نه لرو، خالي جمعواري مرکزونه لرو، هغه جوړ شوي دي او څو دانې محدود دي چې د ولایت کفایت نه کوي. که چېرته د جمعواري مرکزونه جوړ شي، د شیدو د جمعواري مرکزونه او په څنګ کې پروسس مرکزونه جوړ شي، په هر ولسوالۍ کې بیا په مرکز کې عمومي او ښه پروسس مرکز موږ ولرو چې تر څو د موږ د مالدارانو مشکلات حل شي. اوس تاسو ته به معلومه وي، مالدارانو سره به هم تاسو لیدلي وي، د دوی شیدې په هغه څونه اندازه چې د دوی قیمت ده په قیمت نه خرڅېږي او بازارونه ډېر خراب دي. موږ او تاسو شیدې د دې ولایت کابل ته انتقالیږي، کابل ته د ډېرو ولایتونو شیدې او مستې چکه دا راځي، نو بازارونه ډېر خرابه شوي دي، مالداران تشویش کې دي. نو که چېرته د موږ لوړپوړو وزارت زراعت نه مو غوښتنه ده او نورو مؤسساتو نه کوم چې په دې ولایت کې کار کوي، که چیرې موږ ته یو پروسس مرکز چې دلته موږ یو دانه لرو هغه راته مجهز کړي چې پروسس باندې تبدیل شي، نو د موږ د مالدارانو مشکل به زیات اندازه حل شي. منګه خو روزمره 4000 کیلو شیدې کابل ته انتقالیږي، همداسې 2000 ته 3000 پورې مستې او چکه او دا شیان انتقالیږي کابل ته. نو په میاشت کې په حساب 120 ټنه شیدې موږ انتقالو کابل ته د ټول ولایت په سطحه باندې. نو کافي اندازه تولیدات لرو د لبنیاتو. که چېرته دلته موږ پروسس مرکزونه ولرو نو نور مالدارانو علاقه زیاتیږي او کیدای شي چې یو مالدار یوه غوا ولري، 2 اخلي، 3 اخلي، نور عواید نه لري مالداران د موږ او زراعتي پیداوار هم د دوی په ښه قیمت باندې نه خرڅېږي. نو دوی زیاته توجه ټولو خلکو، عامو خلکو مالدارۍ ته ده. نو که چیرې موږ په دغه بخش کې لږ څه لاسته راوړنې ولرو او لږ دوی ته کار کړی وي نو د دوی تولیدات به نور هم ښه سي او د دوی اقتصادي مشکلات به حل سي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د کرنې او مالدارۍ خپرونه چې په میدان وردګ ولایت کې مو د شیدو زیاتوالي او همدارنګه د فارم لرونکو ستونزو ته ځانګړې کړې وه. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې چې زه محبوب الله سرور ستاسو په درانه او قدرمن چوپړ کې حاضرېږم. په بخښونکي او متعال رب مو سپارم. هر چیرته چې یاست ښاد او ودان اوسئ. کرنه او مالداري. په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هر یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM